ملګرو تاسو د یوټیوب نه څنګه ارننګ کولی شئ په لکو روپۍ په زرګو روپۍ تاسو د میاشتې چې کوم دی یوټیوب نه ارننګ کولی شئ. په دې ویډیو کې چې کوم تاسو به زه پوره طریقه ښایم چې تاسو به هم په یوټیوب نه چې کوم دی په کومه طریقه باندې ارننګ کوئ. دا ویډیو سره پوره وګورئ ان شاء الله تعالی تاسو به چې کوم دی په خپل د یوټیوب نه ارننګ چالو کړئ. السلام علیکم ملګرو، زه محمد جوادي او څنګه چې تاسو ته مو چې دا ټوله ویډیو به چې کوم دی په دې یو ویډیو کې به تاسو ته چې کوم دی A to Z زه ښایم چې یوټیوب ته به ویډیو څنګه اپلوډ کوئ او اخر دا چې د هغې نه به تاسو پیسې څنګه ګټئ. نو پیسې ګټل په کومه طریقه د پیسې ورکړي دا به تاسو زه په ویډیو په اخره کې وایم ځکه چې لومبي خبره نه کوم بېرته پریکټیکل چل ښایم. نو راځئ چې لومبي جیمیل جوړ کړو. کو تاسو سره په سکرین باندې کتلی شئ، کو تاسو سره دا جیمیل وي تاسو کوم چې پلی سټور کې چې کوم کو دا جیمیل تاسو سره د دې پاسورډ تاسو ته یاد وي. پاسورډ ځکه یاد کو تاسو جیمیل دا کوم چینل جوړ کړئ او بیا سبا تاسو خپل موبایل بدلوئ یا چې کوم سبا تاسو خپل جیمیل یاد نه د پاسورډ تاسو بیا مزلي. نو راځئ تاسو لومبي د زیرو نه شروع واچوم تاسو به جیمیل چې کوم دی څنګه جوړوي دا طریقه درته ښایم. راځئ د موبایل طرف ته. پر دې نه مخکې تاسو سپورټ پښتون چینل نه سبسکرایب کړئ دا سره سبسکرایب کړئ. راځئ ځو د جیمیل طرف ته. تاسو خپل جیمیل تاسو ته هم چې خپل جیمیل د سره ټیک شو هغه ټیک ته وکړئ. نه پاسورډ سیری پاسورډ عمر کې ورکیږي بیا هم درته یاد نه. نو راځئ تاسو ته نوي جیمیل ځخان چې څنګه به جوړوي په دې آیکن به کلیک کړئ. دلته چې کله راشئ نو ایډ اکاونټ په وخت صحیح شول. چې کله ایډ اکاونټ وخت دلته کې به تاسو ته د جیمیل چیکینګ لپاره چې کوم دغه راشي د پاسورډ وړ ځکه چې ما فینګر په دې لګولې تاسو چې کوم دی کو پیټرن لګولې پاسورډ به تاسو نه والي ځکه چې تاسو موبایل کې نوی کس څوک خپل جیمیل نشي ایډ کولی بغیر تاسو ته پوښتنه دلته به کریټ اکاونټ باندې کلیک کړئ او فار سیلف وګورئ پر مای سیلف صحیح شو. دلته کې چې کوم دی تاسو ته مې خپل نوم باندې ورکړئ. دلته کې به چې کوم دی زه ورکړم صحیح شو. دلته کې به زه دو ورکړم ځکه د ما سیکنډ چینل صرف تاسو دغه دپاره چې صرف نوم باندې ما ورکړه جیمیل جوړوم صحیح شول. یا دلته کې چې کوم تاسو تاریخ ورکړئ. دلته کې چې کوم دی ایئر ورکړئ. دلته کې چې کوم دی جنډر ورکړئ چې ته لیکي جنې هر یو وي نو ته په هغې کې ورکولی شي صحیح شول. چې په دې کې دې نه پس چې کوم دی نیکسټ ووهئ. دلته کې چې کوم دی ستا نه جیمیل غواړي چې کوم جیمیل چې کوم ته لوګین کړئ نو زیاتر کوشش دا کوئ چې په کوم سیز باندې چې کوم دی کار کوئ تاسو کوم ټاپک سلیکټ کوئ په تاسو ذاخره کې وایم ته په هغې به نوم باندې چې کوم دی او چینل لکه مطلب جیمیل جوړوئ صحیح شو. دلته کې زه ورکوم خان صحیح شو. دغه شانته کې ما دا ورکړه جیمیل چې کوم دا به زما جیمیل وي دې نه پس په نیکسټ ووهئ. دلته کې تاسو پاسورډ ورکړئ صحیح شول. خو تاسو دلته کې پاسورډ ورکول لپاره چې کوم دی که نه زه تاسو ته یو اثر پاسورډ ښیم. تاسو په دلته کې چې کوم دی دا آیکن استعمالوئ ځکه چې ستاسو پاسورډ څوک خیک نه کړي صحیح شو. تاسو ته ښایم تاسو نه پس چې کوم دی تاسو هر څه دلته کې لیکئ. زه لیکم تاسو دا مه استعمالوئ چې بهرحال تاسو چې کوم خپل استعمالوئ تاسو دلته کې ورکړئ. دغه شانې پاسورډ به سترانګ ورکړئ. په دې کې چې کوم تاسو څومره دا سمبل استعمالوئ نو دا به بهتري. خو دا پاسورډ تاسو ځان سره یاد ساتئ. زه د خپل پاسورډ ورکوم بیا هغې نه پس چې کوم دی تاسو ته نور طریقه ښایم. پاسورډ وکړه دلته به تاسو چې کوم دی په دې باندې کلیک کړئ صحیح شو. د هغې نه پس به تاسو بیا په دې باندې کلیک کړئ صحیح. دې نه پس چې دی دې لپاره چې کوم دی تاسو دلته کې بیا خپل جیمیل ریکوري لپاره استعمالولی شئ. خو بهرحال زه هغه په دې کې نه استعمالوم تاسو کتی شئ صحیح شو. په دې باندې کلیک کوم کلیک کول نه پس چې دی ملګرو دغه د جیمیل طریقه اوس دغه جیمیل باندې به چې دی مونږ اوس څه کوو چینل به پرې جوړو. نو چینل چې کوم دی په څه نوم باندې جوړوي لومبي دا زه به تاسو ته وایم چې خپل اکسپیرینس دپاره دا وایم چې تاسو خپل نوم جوړ کړئ چې ستاسو څه نوم دی په هغې باندې جوړ کړئ. چل پیس ده کې هغې نه پس چې کوم دی تاسو بیا د ویډیو په اخره کې ځم چې کوم ټاپکونو باندې به تاسو خود چینل په کار دی چې تاسو په هغې باندې جوړ کړئ. نو راځئ په خپل نوم باندې چې کوم دی چینل جوړول ته ښایم. زه چې کوم دی راځئ د موبایل طرف ته ځو او دې سره سره تاسو ته آرټ فکچر چې کوم لګي کوم بیکګراوند فکچر یو دویم هغه تصویر کوم آیکن فکچر چې کوم دی دا به درته ښایم چې دا به څنګه کوي. او دې سره سره چې کوم دی تاسو به زه دا هم ښایم چې تاسو به په دې کې کوم سوشل میډیا اکاونټس دي دا به څنګه ایډ کوئ په دې کې صحیح شوله. د دې سره سره چې دی او بیا مخکې چې کوم دی بل سټیپ اخلو. په دې دلته کې زما او چینل راغی په دې باندې کلیک کوم په دې آیکن باندې صحیح شوله. دلته دې نه پس چې کوم دلته به زه وایم مای چینل صحیح شو. په دې باندې چې کله زه کلیک کوم دلته به زما چینل جوړ شي. خو دلته کې چینل جوړېدل چې کوم دی خو ډېر اسان کار دی. دې دپاره چې کوم دی دلته به تاسو په دې باندې کلیک کړئ صحیح شوله. چې کوم آیکن لګي په کومو چې تاسو به خلکو ته ښکاري هغه دپاره چې کوم دی تاسو په دې کلیک کې ما یو دلته پکچر ډاونلوډ کړی دی هغه پکچر به پوره تاسو چې کوم دی خپل به تا جوړوي دې لپاره خپل نشي جوړول نو بیا د یوټیوب نه خو به دا خیال به کوي چې زیاتر کاپي رایټ پې نه صحیح شو. تاسو زه ښایم چې یوټیوب نه څنګه ډاونلوډ کوئ. بیا خو بهرحال زه تاسو وایم چې تاسو خپل ځان چې کوم د دې لپاره اپلیکیشن پلی سټور کې شته دی لوګو ډیزاین بیا
خپل دا جوړ کړئ صحیح شول جي بهر حال دا خو تاسو ته صرف څه خایم چې تاسو په چلی زده کړئ دلته کې چې کوم دی دلته لاندې چې کوم دی خپل چینل نوم ورکولی شئ تاسو صحیح شول جي دلته کې زه دلته کې ما دلته کې نوم ورکړه چې نوم تاسو څنګه لیکئ دلته کې زما چینل چې دی دا په دې کریټ باندې به کلیک کړئ زما چینل تیار شو دلته کې تاسو په یو جیمیل باندې چې کوم دي ډېر زیاته چینل هم جوړولی شئ او ان شاء الله کو دا ویډیو تاسو لایک راکړل او تاسو خوښ شو په هغې باندې هم کار وکړم بیا دلته کې چې کوم دی زما چینل راغی صحیح شو جي دا زما چینل جوړ شو اوس دې دپاره چې کوم دی نور سیټینګ به تاسو زه بیا چې کوم دی په ګوګل کې ښایم اوس تاسو ته مو چې په دې باندې مونږ آرټ فکچر لګو آرټ فکچر دپاره چې کوم شاته بیکګراوند تصویري अब موږ تاسو خپل ډیزاین کې کوم طریقه باندې ډیزاین کیږي نو تاسو کته شی بیا هرومبي دلته تاسو تصویر خایم تاسو به کوم دی په دې باندې تصویر څنګه لګوي په دې باندې بکلیک په دغه یقین باندې صحیح شو چې د خپل فارمیټ ته غنه بغیر بل تصویر په دې نه لګي خو بهر حال تاسو بل څه کار وکړئ چې په دې باندې به تصویر لګوي دلته کې کوم ځل کوم د ما سره د لپاره یو تصویر نشته چې په دې باندې لګوم خو تاسو به چې دی د لپاره تصویر چې دی او ډیزاین کې اسانه طریقې شته دونه څه خبره نشته دی دا ډسکرپشن دی لکه ته د بارک خپل چینل بارک چې کوم دی دلته کې لیکل کول شي چې زموږ چینل د سباره کې دی او په دې کې زه څه خایم یا چې کوم دی کوم ویډیوګان دا کوستا اباوت ته کله څوک راشي دیږي ته کوستا چینل کې چې کوم اباوت دی دلته کې څوک راشي دلته په دې کلیک کې دلته اباوت نو دې کې به ته دا لیکل خای دلته کې چې کوم ستا چینل سپاره کې صحیح شول جي او دا چې کوم دا ستاسو چینل لینک دی صحیح شو جي دا تاسو سند کې نو تاسو په کوم په دې باندې کلیک کې او چې کوم دی یا تاسو په چې کله کافي کې او دا چاته ولګي نو په دې بس تاسو چې کوم دی چینل ته خلک راځي کوم خپل مرګ ته لګي صحیح شو اوس په ویډیو څنګه اپلوډ کوو د ویډیو اپلوډ کېدو ډېره اسانه طریقه ده تاسو چې کوم دی په هره طریقه اپلوډ کړئ ما ته ګوره چې تاسو زه په کومه طریقه دا ویډیو اپلوډ کول ښایم په دې ویډیو اپلوډ کولو لپاره چې کوم دی کومه طریقه ده نو هغه تاسو کولی شئ په دې کې به چې کوم ټیګ دی ډسکرپشن دی او ټایټل دی دې وخت کې به په دې باندې خبره نه کوو بس ساده چې کوم دی څه ورته ولیکئ او ټیګ کوم ولې څه ورکوئ مه خیر دی بهر حال چې کوم دی صرف تاسو ویډیو اپلوډینګ چل زه وښیم چې ویډیو څنګه خلک اپلوډ کوي د دې نه پس په تاسو ته بیا زه ښایم چې په ټیګ او ډسکرپشن او ټایټل باندې خلک او دا به څنګه لیکي او دا به کوم ځای نه راپیدا کوئ اټومیټک تاسو کتی شئ اوس دلته کې چې کله تاسو په دې باندې کلیک کوئ په دې پلس آیکن باندې دلته کې چې د شورټس ویډیو دی او لاندې ورپسې چې کوم دی اپلوډ ویډیو صحیح شو دلته پسې چې دی دا لایو دی زه په چې کوم دی یو ویډیو کلیپ اپلوډ کوم څنګه تاسو ته ما ویل چې 15 منټ نه چې کوم دی غټه ویډیو نه اپلوډ کیږي ځکه چې هغې دپاره به تاسو بیا څه کوئ هغې دپاره به تاسو خپل چینل ویریفای کړئ په دې باندې زه کلیک کوم دا یو ورکوټ کلیپ دی صحیح شول شي دلته کې چې کوم تاسو ته ما ټایټل او ډسکرپشن خبره زه کوم دا ټایټل دی څنګه تاسو ته مو چې دلته کې تاسو سری کلو کې دلته تاسو سو کې نو هغه لیکل به چې کوم دی خلک په یوټیوب کې سرچ کوي چې کوم سرچ بار دی نو تاسو ویډیو به تر دلته به کوشش دا کوي چې په دې باندې هغه لیکلو کې چې کوم ډیر خلک سرچ کوي ستا چینل به الګ ورو کوي چې کوم خلک ستا لکه چې کوم ویډیو چې هغه په کوم نوم سرچ کیږي هغه نومونه به دلته کې لیکي نو چې کوم دی دلته لیکم دلته کې زه عام د طریقې کوم بهر حال تاسو ته چې کوم دی دلته کې مول کوم دا ورکوټ شو بده چې کوم دی دلته به چې کوم دی کم سے کم د 100 ټکو پورې لیکي دا ټایټل به تاسو څنګه روباسي دا بیا ځخه د ډسکرپشن کې چې کوم دی د خپل چینل لینک د خپل چینل نوم او هاشټیګ دی ته وایي چې کله د کوم ما ورک د په دې خیش باندې ما کلیک کو دلته کې راشي د درکم پوښتو نو دا چې کوم دی دا چې کله موږ خپل ویډیو دا هاشټیګ دی په دې خو زیات تر تاسو وایي دا پوښتو دغه شانته کې درې سلور هاشټیګ چې کم سے کم سلور درې خو چې سلور چې کوم دی تاسو په دې کې هاشټیګ اډ کې دا غي نه پس کوم دی دلته کې کوم دی پلی لیست کې دا غیر تاسو خپل پلی لیست کوم تا ویډیو ست باره کې دا هغه د لپاره خپل دلته کې پلی لیست چې کوم دی جوړول شي او دلته کې اده د لپاره چې دی او ضروري دار چې کړته یو کورس ورکې نه کې چې کوم دی سټپ بای سټپ اډ کول شي پلی لیست جوړول چې کوم دی هغه تاسو چې کوم دی ویډیو منیجر کې چې کوم دی زبته کوم استودیو دا هغه ته لاشو الته کې هم تاسو ته خایمه ان شاء الله هغه کوم چیز ده کې او د لوکیشن اډ کول شي دلته اوس دا پبلک دی پبلک دار چې دا ویډیو ډایرکټ تا ورکړل دا ویډیو به ډایرکټ چې دی هغه خلکو ته زی خو زیات تر چې کله تاسو ویډیو اپلوډ کوئ نو ان لیست کې دی چې ان لیست کې پرته نو دا ویډیو چې کوم دی تاسو کو دی کې بیا روستو چې کوم دی ویډیو اپلوډ کې بیا ته ټایټل او
ټیګ ارڅو ته ټیک کوي د ټیکول شي ورته صحیح شول جی دا پرایویټ کې چې کوم دي صرف تاسو ته بخکار دا چې کوم دي بیا نه فصل کوم دي شیډول دی په دې مطلب دا لري چې تاسو کله ویډیو خپل یو ټیم سیټ کړئ دلته کې چې په سیټ ټیم دې د شپې زما ویډیو اپلوډ شي دروازې په دې ټیم اپلوډ شي تاسو ټول ویډیوګان په یو ځای باندې سیټینګ کول شي چې یو ته چرته ځي او ته د دې چې کوم دي ویډیوګان چې کوم دي شیډول کې کا سټپ بای سټپ چې کوم دي په نن ورځ دی یو ویډیو اپلوډ شي په ورځ کې تلس ویډیوګان اپلوډ کړئ دوه اپلوډ کړئ درې اپلوډ کړئ د دې چې کوم دي اره ویډیو ته خپل سیټینګ کول شي صحیح شول دا ویډیو زم انلیست کې एकदम صحیح شو جی دا بدل د کی زه په انلیست کې کوم صحیح شو جی دنه بیک او بیک نفس کوم دی نیکسټ نفس کوم دی دلته کې دا اپشن بل راځي دا و چې دا ویډیو چې کوم ما شوبهم د فاره دا یا د غټو د فاره نو کوشش په دا کوي تاسو به کوم دی په دې باندې کلیک کوي چې دا ویډیو چې کوم دی دا د غټو د فاره دا صحیح شو دا غزنه چې کوم دی فو یو ټیم هم دا سیټینګ کیږي صحیح شو لږی دلته کې کوم دی بیا په دې اپلوډ باندې کلیک کې په اپلوډ نه کلیک کول نفس دی دا ویډیو بس تاسو اپلوډ شي اپلوډ کړو روانه ده صحیح شو جی کریټ سټوډیو ته چې کله زه لاړ شم تاسو ته ټول خایم چې په کریټ سټوډیو کې چې کوم سیټینګ دی دا څنګه د قسم ګران نشته دی په دې کې ډیشبورډ دی کانټینټ دی ویډیو اپلوډینګ چې کوم تاکل انالیټیک دی پکې نو دا ټول سيزونه تاسو سټپ بای سټپ زه خایم او تاسو ټینشن ماخلې په ځکه د دې لپاره په موبایل کې خپل اپلیکیشن دی په هغه کې چې کوم به تاسو په اسانه کوي خو پاس ټایم چې تاسو چرته په کمپیوټر باندې ان کوي چې تاسو دغه پته یا چې زه ته د موبایل د خو د کمپیوټر د تاسو ته پته نه نو تاسو بیا مسلې لومبي چې دی راځي چې کوم تاسو ته معلومي سره کیږي چې د موبایل د کورس خو نو کوزینی خلک په کمپیوټر یا لپټاپ باندې کینو په وی ته به مسانه نو تاسو راځي د کریټ سټوډیو کې کوم سیټینګ دی کوم اپشن دی ټول تاسو خایم په دې باندې کلیک کې بعد ټیم کې چې کوم د تاسو چینل چې کوم په دې تاسو کله دا یوټیوب وخه نو دا یوټیوب چې کوم دی دا بس تاسو چې کوم تاسو خپل هغه یوټیوب دی کوم چې اپلیکیشن هغه به ډیسیبل کې هغه به بن کې زیات تر چې کله تاسو په دې کې کولا وخه نو راځي کله کېږي کو بیا هم لکه تاسو په دغه نه پوهیږئ تاسو چې کوم دی چې دی دا یو سی براوزر ډاونلوډ کړئ یا چې کوم دی او بل یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ چې پای کې تاسو دا کولو کې او دلته کې من خبره د ما ولې دا چې د کمپیوټر باندې کوم خلک لګي نو د کوم اپشن نازل هغه تاسو په دې اپلیکیشن کې نه راځي چې کوم دا یوټیوب چې کوم اپلیکیشن دی هغه د لپاره تاسو په دې باندې کلیک کې صحیح په دې 3 ډاټ باندې دلته به ډیسکټاپ موډ ته چې ډیسکټاپ موډ باندې کله تاسو کلیک کې نو دا به د کمپیوټر موډ ته وړي په کمپیوټر باندې دا دغه شانته کې ښکاري صحیح شول جی او دلته کې چې دی دلته کې ویډیو اپلوډ کولم روان دي ویډیو هم اپلوډ کیږي صحیح شول جی اپلوډ شوه خو دلته کې چې کوم دی نیټ لک سلو دی نو زه تاسو ته ښایم په دې آیکن باندې چې کوم دی په دې آیکن باندې به کلیک کې دلته کې صحیح شول چې کله تاسو په دې باندې کلیک کې اوس من خبردار چې بار بار به تاسو دا کړو نه کې یو برومبیزل چې کوم دی په یو ځلو کې چې تاسو سره پته ولګي دلته چې کوم دی یور د یوټیوب سټوډیو باندې کلیک کې تاسو کله په دې باندې کله تاسو کلیک کې تاسو بچ دی او یوټیوب سټوډیو چې کوم ویډیو منیجر دی دلته کې تاسو به د اپلیکیشن تراشه د اپلیکیشن چې کوم دی صحیح شول په دې کې زما هغه چینل چې دی صحیح شول دلته کلیک کوم په دې باندې زما چې کوم چینل تاسو زه خایم د زما بل جوړ دی صرف د پریکټیس لپاره تاسو زه خایم چې زه پکې د خپل جیمیل اډ کړم تاسو کته شي دا زما هغه چینل دی زه په دې باندې کلیک کوم دلته کې د زما چینل چې کوم ویډیوز ما اپلوډ کړل هغه دلته کې راغله دلته ما لیست اپلوډ کړل په ټول دلته کې رااله نو د اپلیکیشن چې کوم دی تاسو لپاره ډیر ضروری دی صحیح شولا دا به چې کوم دی څنګه ډاونلوډ کړئ تاسو پلی سټور کې ورشئ چې زه د خایم چې څنګه ډاونلوډ کړئ بهر حال تاسو چې کله په دې ویډیو باندې کلیک کې کله چې په دې ویډیو باندې کلیک کې دلته په دې ایډیټ اپشن باندې کلیک کې چې کله په دې باندې کلیک کې نو دلته کې چې کوم تاسو ټایټل ورکول دا کې موږ ته ټیګ نه راتلل صحیح شو دلته کې موږ ته ټیګ راځي صحیح شو جی دلته کې کوم دی دلته ته دغه پلی لیست تاسو چې کوم ما ځکه خو چې پلی لیست دغه زموږ یو پلی لیست هم نشته دی صحیح شولا خو بهر حال دلته کې چې کوم دی انلیست دی دلته چې کوم دی ډسکرپشن دی او ټول ارڅ دلته کې چې کوم دی د ګنډر په اسانه باندې کنټرول کیږي دلته چې دی ټایټل دی صحیح شو جی دا ټول ارڅ چې کوم ټیګ دی دا ارڅ به تاسو ځخم چې څنګه به کوي د نه پات چې کوم دلته کې دا اپشن دی دا تمنیل دی اوس تمنیل چې کوم دی هغه تصویر کوم چې په یوټیوب باندې تاسو ښکاري تاسو ویډیو ګورم په هغه باندې پاتې لیکل شي عدالت چې کوم دی نه اپلوډ کیږي څه کلیک کوم تاسو خیال دی ویریفای یور چینل چې کوم دی یور اکاونټ دا خدا غواړم دا چې کله خپل چینل ویریفای کو دا اپشن موږ ته انیبل چې بار خال نور چې کوم دی زما په دې ویډیو چې کوم خپل او کلیپس دي چې کوم دغه تصویرونه دي ته باقاعده چې کوم دی په دې باندې پرې خو دی شي صحیح شولا دا مې تصرف خو چې دا تاسو چې کوم دی تاسو پته ولګي دي چې کوم دی دا ډسکرایب دلته کې دوباره شاته زم
او دلته کې تاسو ته خایم په دې باندې کلیک کړئ نو ته ته چې کوم د ټول انالیټیک هر څه چې ستا چینل کې څونه ویډیوګانې دي او څونه کتلې شوي دي او څنګه پوزیشن سره روانې دي دا ډیشبورډ دی دا ستا کانټینټ دی دا پلی لیست دا چې کوم څونه خلک درته کمنټ کوي دې کې نه باقاعده ریپلی ورکول د انالیټیک دا د موبایل دپاره دی واخر حال چې کوم دلته کوس دا نوی چینل په دې باندې یو ویوز هم نشته دی نو دې لپاره چې کوم دی دا تاسو د اپلیکیشن چې کوم دی زه بیک ځم او د اپلیکیشن درته زه ښایم ملګرو تاسو کتای شئ ما پلی سټور کې چې کوم دی وایټ سټوډیو ورکړو صحیح شو دا رااله دا خو ما چې کوم ما سره چې کوم دی زړه د وایټ سټوډیو تاسو چې کوم دی باقاعده اپډیټ کولی هم شئ نوی ډاونلوډ کړئ تاسو به چې کوم دی اپډیټ اپشن نه راځي دغه طریقه ده دی صحیح شول جی اوس چې کوم دی زه کروم طرف ته ځم او تاسو ته ښایم چې کروم کې به دا وایټ سټوډیو څنګه کولاوئ بغیر د انسټالیشن نه اوس دوباره زه په دې باندې کلیک کوم وایټ سټوډیو صحیح شو جی یوټیوب سټوډیو چې دی په دې ځای کلیک کوم تاسو ګورئ دا به زما اوس چې دی په دې موبایل کې دا سټوډیو کولی شئ کله تاسو کمپیوټر استعمالوئ یا لیپټاپ استعمالوئ په هغې کې به تاسو ته دغه شانته کې ښکاري دلته کې چې کوم دی تاسو په دې کنټینیو باندې کلیک کړئ چې په کنټینیو باندې کلیک کړئ دې پورې نو زیات تر خلک چې کوم دی خیران شي چې دا سری خو دې کې داسې نوي څه شته دی نه ډېر اسانه څیزونه دي صحیح شوله جي دلته کې چې کوم دی دلته به ستاسو ټول ویډیوګانې راځي چې کله په دې باندې تاسو کلیک کړئ داسې زوم کړم ته دا ته زه ښایم دلته کې چې کوم دی ستاسو ټول ویډیوګانې راځي چې کوم ډیشبورډ د ټول ډیټیل چې کوم تاسو دلته کې ما په اپلیکیشن کې خو هغه ټول دلته کې راځي صحیح شوله دلته کې لاندې ویډیوز دي دلته کې لاندې کمنټ دي دلته کې چې کوم دی دغه انټیک کمنټ او لاندې کمنټ دي او ورپسې چې کوم دی دا کاپی رایټ سټرایک دی مین خبره دا د کاپی رایټ لازمه دا نور اپلیکیشن چې کوم ټول دا تاسو خو د الته کې شته دی صحیح شوله خو دلته کې کوم دی دا کاپی رایټ سټرایک چې کله تاسو سټرایک راشي تاسو کاپی رایټ چې کوم کانټینټ یا تاسو دلته کې ښایي او دلته کې د ټول چې کوم دی مین خبره دا ده ملګرو د خبره کافي ریټ او دلته کې چې کوم دی د لاندې ورپسې چې کوم دی چې کله موږ خپل چینل مونیټایز کوو د هغې دپاره چې کوم دی څه پکار دي نو د هغې دپاره چې دی دلته کې 1000 سبسکرایبر پکار دی هغه هم په یو کال کې ورپسې چې کوم دی 4000 غنټې پکار دی مطلب 2,40,000 منټ راځي خو چې کله مستا یو ویډیو وایرل شو نو دا چې کوم دی ډېر زر کېږي دا سینه چې تاسو خپل چینل چې کوم ویډیوګانې دی په خپل بار ګورئ نو دوی ته پته لګي دا خبرې یا چې کوم دی ته په خلکو په دې چې ما چینل سبسکرایب کو نه وي خو سبسکرایب کی دلته به دا ته سبسکرایب میلو شي خو هغه ډیټ سبسکرایبري ځکه چې هغه ستا ویډیو کې انټرست نه لري نو په دې وجه دی دا خبرو ته خیال کوئ تاسو چې کوم صرف جن منکار پې کوئ صحیح شوله او دې نه پس کوم دی دا ویریفای دی مطلب دا چې کله دوی و چې ټو سټپ ویریفیکیشن کله چې موږ دا جیمیل چې کوم ځای کې لوګین کوو نو زموږ موبایل ته به کوډ راځي چې کوډ راشي نو کوډ نه پس چې دی موږ ورکړو زموږ چینل به کولاوي کوم جیمیل له پاسورډ ورکو او پاسورډ هم ورکو او بیا چې کوم دی کوډ موږ ته راشي تاسو به کتلی څنګه چې دی واتس اپ چې کله موږ لوګین کوو نو کوډ راځي دغه چې کوم دی بالخل چې کوم دی هغه ټي پی کوډ دا ویریفیکیشن چې کوم دا ټي پی کوډ دا دی چې دا به تاسو نه چې کوم دی پته دوی ته لګي ستا چینل به ښه کېږي نه خو بهرحال دا چې کله ستاسو چینل لږ ایډوانس شي بیا به چې کوم دا په آن کې او په یوټیوب کې کتلی چې هاو ټو آن ټو سټپ ویریفیکیشن د ملګرو کریټ سټوډیو خو تاسو چې کوم دی وکړه ډېر اسان څیز دی تاسو به وخت سره چې کوم دی په دې باندې پوه شئ اوس درته ښایم چې کله موږ ویډیو اپلوډ کوو چې کله موږ ویډیو اپلوډ کوو نو موږ چې چینل نوی جوړ کړو په هغې موږ د 15 منټ نه غټه ویډیو نشو اپلوډ کولی مطلب کومه ویډیو چې موږ اپلوډ کوو نو هغه صحیح هغه 14 منټ 13 منټ 12 منټ دغه ویډیو د هغې نه پس چې کله موږ چې موږ د غټه ویډیو اپلوډ کوو یا چې کوم دی تاسو خیال کړي په دې ویډیوګانو د پاسه خپل تصویران لګېدلي دا په نوي چینل باندې نه لګي نو هغې دپاره به ته خپل چینل ویریفای کوي چې کله ته چینل ویریفای کوي نو هغې لپاره اسان کار دی چې ستا د موبایل نمبر به چې کوم دی ته ورکړي او تا ته به میسج راشي او ستا چینل به ویریفای شي راځئ په کومه طریقه چینل ویریفای کوي هغه هم درته ښایم کوم چې تاسو اساني په دې ما کلیک صحیح شوله جي دلته کې دا کولو شو زم چې دا زه په دې کلیک کوم او دا دی په کروم کې کولو شي په کروم کې دا کولو شو هغې نه پس کوم دی ویریفای یور اکاونټ په دې باندې کلیک کې صحیح شو جي کوشش دا کوم زموږ دغه چینل چې دی دغه ویریفای شي او تاسو ګورئ هلته کې چې کوم دی کو تاسو ته 2 جیمیل یا نور سری هلته کې تاسو کتی شي بیا دلته کې چې کوم دی زما چینل چې کوم دی ویریفای کوم زه ته ګورئ دونه څه ګران طریقه نه ده دلته چې دی زما چینل راغی لونه پس پتا تاسو ته کار وکړئ چې دلته کې چې کوم دی لومبي چې کوم دی ټیکس تاسو ته میسج راځي بعد ټیم کې میسج نه راځي تاسو ته په رنګ باندې به کلیک کړئ تاسو ته په رنګ راشي موبایل باندې به ته رنګ وشي
صحیح شول چې تاسو ته هغه کوډ وي هغه کوډ چې دی کنه بیا به دلته کې ورکړي دلته کنټري چې کوم دی کنه دلته به تاسو پاکستان سلیکټ کړئ صحیح شول چې دلته به نمبر ورکړي او دلته به ګیټ کوډ وخی چې ګیټ کوډ وخی تاسو ته به کوډ راشي او کوډ نه پس چې دی دلته ویریفیکیشن څنګه چې واتس اپ جوړوي یا ایمو جوړوي دغه شان د کوډ ویریفیکیشن دی چې دا نمبر ستا دی یا نه دی کنه نو دغه چې هغه د فارغ چې کوم تاسو ته دلته کې کوډ راشي دغه نه پس په تاسو ته چې کوم دی بیا دغه کولو شي تمنیل او بیا چې کوم دی د 15 منټ نه بس یو غټ ویډیو تاسو اپلوډ کولو شي بهرحال ما چې کوم نمبر چې کوم دی الریډي ورکړی دی ما چې کوم چینل دی هغه ما ویریفای کړی دا نه چینل دی خو بهرحال ما سره بل نمبر نشته چې ویریفای کوم هغه بیا ټیم غواړي سر ورځې پس چې کوم دی 15 شپږ ورځې هفته ورځې پس چې کوم دی یا هفته یا میاشت پس چې کوم دی دوباره به بل چینل ویریفای کول شي بهرحال ما سره سیم نشته خو زه به تاسو بل جوړ چینل کوم چې باغ باندې بیا څنګه نیبل کیږي او تاسو هم دغه ټریو کې ان شاء الله کولو بشي ها دا اوس ما یو بل چینل غلوګه چې دی ما چې کوم دی ویریفیکیشن کړی تاسو ته اوس خایم په دې باندې چې کله کلیک کړئ تاسو او واپس چې کوم دی په دې آیکن باندې کلیک کړئ دلته چې کوم دی تاسو دې بیا تیم چې کوم دی کوم تمنیل تاسو بدلول شي بهرحال زه په دې باندې چې एकदम یو پکچر کلیک کوم تاسو کته شي د دې چې کوم دی بیا هغه دلته بس یو وخه چې کوم دی تاسو به چې کوم تمنیل یو بده چې څنګه دلته چې کوم دی او د پبلک چې کوم اپشن دی دا به چې کوم دی الریډي تاسو چې کوم دی انلیسټډ ساتي چې کله ویډیو پبلش کوي نو هغه ټیم کې چې کوم دی دا به تاسو چې کوم دی پبلک ساتي صحیح شو جی دغه چې کوم دی خبره مونږ بل کوله په دلته کې په دې کې چې مونږ وایي چې مونږ په دې باندې کلیک کو او زما چینل ته 15 منټ سیوا ویډیو نه اپلوډ کیږي دلته کې چې کوم دا اپشن دی نو په دې کې چې دی او من خبره سره په دې باندې وځ کلیک کوم دوس ویریفای کوم د خپل چینل په ارزن تاسو کولای شو برخه بلګو دلته کې اوس بل یو خبره کوه چې تاسو خپل چینل چې کوم دی یو برانډډ چینل څنګه جوړوي هغه د فار چې کوم د ستا چینل د څوګرانې نو زینه هغه ته چې کوم د ستا په چینل کې چې کوم انټرو دا انټرو څه ته وي چې هغه کله ویډیو چالو کیږي هغه په سر کې چې کوم دی دغه 2-3 منټه 2-3 سکند چې کوم هغه ستا د انټروډکشن چې کوم راځي ستا لوګو چې کوم د انټرو وي نو دا بس څنګه لګوي دا غي نه علاوه کو زیات تر دغه نه لګوي تاسو خپل چینل کې نو هغه د فار چې دی تاسو د کارو کې چې ټریلر چې کوم ستا چینل ته یو نوې کس راشي او ستا یو د څه ویډیو چې هغه ټول چینل خو ویډیو هغه ته په ټریلر کې پرې دی صحیح ولا هغه د ټریلر وي د سره چې کوم دی چینل برانډډ ښکاري او سره چې کوم دی واټر مارک تاسو په سکرین باندې ښکاري چې د واټر مارک دا به تاسو څنګه لګوي چې کوم هغه د فاره سبسکرایبر چې دی زیات تر په دې کلیک کینو چې کوم دی چینل سبسکرایب کړئ دا به څنګه لګوي چې د طریقې هم ته خایم دلته کې کله مونږ په دې ډالر نه چې کوم لاندې دغه نه دا په دې باندې کله مونږ کلیک کوو په دې اپشن کې چې کوم دی دا کسټمایزینګ دی کسټمایزیشن ته خپل یو چینل چې کوم دی په کومه طریقه باندې لیدل غواړي لوبي چې کله تاسو په دې باندې کلیک کړئ ته کې دا اډ بٹن دا ما سره په دې کې اوس ویډیوګانې ما اپلوډ کړو خو انلیسټډ دي دلته چې کوم دی ته په خپل ویډیو ټایټل ورکړي چې کوم ستا ویډیو دلته په سرچ کې او هغه به ته پرې ستا چینل ته څوک راځي صحیح شول جی ستا چینل څوک راځي نه هغه ویډیو به تلون چې کوم دی سٹارټ کیږي اتوماتیک لاندې چې کوم د ریټرن سبسکرایبر دی صحیح شول جی دا وته کې نو چې کوم ستا سبسکرایبر چې کوم دوباره راځي نو ته به دا ویډیو کیږي چې کوم دی شو کیږي چلیږي ورته دلته چې کوم دی شارټس ویډیو دلته ویډیو چې کوم دی ستا چینل ته څوک راشي څنګه تاسو وخت ما ویډیو اپلوډ کړم به سر کې تاسو ما چینل خو نه کې ویډیوګانې نه وي نو دا به تاسو ته پته وي چې کله تاسو ویډیوګانې شارټ ویډیو او غټ ویډیوګانې چې کوم دي هغه تاسو څنګه لکه مطلب په کوم سیکشن کې چې کوم دی غټ ویډیوګانې بره واړې ورپسې لاندې واړې سټپ بای سټپ چې کوم دی دغه شانته کې تاسو واړې چې بره ویډیوګانې چې کوم دي غټ ویډیوګانې د بره د شارټ ویډیوګانې پسې لاندې نو دې چې کوم دی اډ سیکشن چې کوم دی تاسو اډ کولای شئ دلته کې باقاعده او تاسو کته چې کوم پلی لیست یا ملټیپل پلی لیست یا چې کوم دی پاپولر ویډیو کوم ویډیو باندې ډیر ویوز راغلي یا چې کوم دی لایو کوم راځي دغه ټول چې کوم دی په دې کې تاسو د کټ کولو سبسکرپشن چې کوم دی دغه چې کوم چې تاسو سبسکرایب کړئ هغه په دې کې اډ کولو یا چې کوم دی د فیچر چې کوم لاندې او فیچر چې کوم چینل دی مطلب پر راتلونکي وخت کې کوم چې دی هغه غواړي دغه لینک هم پکې ورکول شي دا د دې چې کوم دی سو وړې لګ ډېر خبرې وي دا برانډډ په دې باندې کله بعد دا لیاوټ چې کوم دی برانډډ باندې کلیک کې دلته کې دی تاسو خپل چینل لپاره څنګه تاسو ته مو وي دلته کې تاسو خپل چینل لپاره لاندې چې کوم دی دا واټر مارک چې کوم دی تاسو اپلوډ کولای شئ دلته کې چې کوم بینر دی تاسو اپلوډ کولای شئ صحیح شول او دلته کې چې کوم لا بره چې کوم د اپشن دی دا هغه آیکن دی کوم چې موږ دلته کې تصویر ولګو صحیح شول جی دا چې کوم دی دلته کې تاسو په دې باندې کلیک کې نو دلته کې به تاسو ته په دې کلیک کوم تاسو ته خایم چې کوم زموږ کله ویډیو پلی کیږي صحیح شول چې کله زموږ ویډیو پلی کیږي
دا به دا تصویر به چې کوم دی په دې ځای کې باندې دلته کې ورته راځي تاسو کتلی شئ دا د ویډیو هغه فلیر دی او دلته کې دوی وایي چې دا په لومړي سر کې یا چې کوم دی په اخري سر کې یا چې کوم دی په خپل ټیم سیټ کول ولا غواړئ نو دلته کې دوی چې کوم دی په دې باندې کلیک کړئ دوی به تاسو ویډیو په څونه ټیم کې چې پس چې کوم دی دا نښه ورته ښکاره کېږي دا د چینل نوم ورته کېدای شي او سبسکرایب بټن هم دلته کې تاسو ایډ کولی شئ صحیح شوله جي دې ته واټر مارک وایي دلته چې کوم دی بینر چې کوم تاسو ته ښکاري باقاعده کو اسان دغه چې کوم موږ تصویر اپلوډ کو هغه لومړي آیکن ول دا هغه دی ورپسې چې کوم بینر چې کوم آرټ پکچر و دا هغه دی صحیح شوله جي او بیسیک انفارمیشن چې کوم دی دلته چې کوم دی چینل باره کې چې کوم ډسکرپشن دی دا اتوماتیک چې کوم دی دا ایډ کیږي په دې کې دلته چې کوم خبر تاسو ته موکړه لاندې چې کوم دی هغه چینل چې کوم تاسو غواړئ چې هغه دلته کې ایډ شي دلته کې تاسو خپل چینل لینکونه ورکول شي چې کوم الته کې بیا په دغه کې ښکاري په دې باندې کلیک کې صحیح شول جی او دلته کې چې کوم دی تاسو څه ټایټل ورکړئ هغې سره مطلب فیسبوک پیج صحیح شو جی او بیا د هغې چې کوم فیسبوک پیج یورل تاسو چې کله پیج ته لاړ شئ او د هغه ځای نه چې کله تاسو د هغې یورل کافي کړئ نو هغه مثلا طریقه چې نه راځي ښه کافي پیج یورل تاسو چې کوم دی په ګوګل کې دا ورکړئ به درته راوړي هغه یورل به دلته کې ورکړئ صحیح شو تاسو 15 لینک ایډ کول شي دا لینکونه به تاسو ته چې کوم دي تاسو کله چینل خلک کولو کې چې کوم آرټ پکچر دی د هغې سره په ګوټ کې چې کوم دی دا راځي دا به ښکاري د باقاعده چې کوم دی ستاسو چینل نه چې کوم دی هلته خلک اوس د کانټیکټ دپاره چې کوم جیمیل دی لکه تا او خپل جیمیل په دې کې چې کوم دی ته ایډ کړو تاسو سره به خلک رابطه کوي یا چې پکې ته جیمیل دلته کې ایډ کړي صحیح شوله جي نو هغه جیمیل باندې به تاسو ته خلک ایمیل کوي او تاسو سره به رابطه کوي نو هغه چې کوم دی تاسو ایډ کولی شي دلته بار خال زه پکې څه نه ایډ کوم نو تاسو زه ښایم چې دا ټول هر څه تاسو ایډ کړئ دا به راځي کوم ځای کې هغه ځای تاسو زه ښایم دلته کې زه چې کوم زما چینل دلته کولو دی دا بر هم دغه اپشن راځي کوم تاسو ټو سټپ ویریفیکیشن خو بار خال زه بیا ډسمس کوم په دې لن وخت کې ټیم خرابوي ملګرو زما خو تاسو خیال شه ما چې کوم د جیمیل کولو کړی زما هغه جیمیل دی کوم چې زما نوی جیمیل دی هغه اکاونټ دلته ما نه دی کولو کړی تاسو چې کوم دی کولا وخی دلته به چې کوم دی ایډ اکاونټ وخی صحیح شو جي د سویچ وخی په د سویچ کې چې کوم دی دغه نه تاسو خپل اکاونټ چې دی ایډ کولی شئ بهرحال ما په دې مطلب تاسو ما مطلب دا تاسو طریقه خو هم د تاسو کته چې چینل نوم چې کوم دی دلته کې زما بدل دی دلته کې چینل نوم هم چې کوم دی دوباره اپډیټ کول شم دا نه چې پر ورځ کې زه 4-5 پیر چینل نوم بدلول شم خو نوم به یونیک ساتي د نوم به ساتي چې هغه په یوټیوب کې د بلچا نه ځکه چې تاسو خپل چینل نوم چاله ورکې هغه بیا هغه سرچ کړئ صحیح شو دلته کې کینسل وخمه دلته کې زما ملګرو خبره کو د ټاپک چې اوس په مونږ چینل لپاره کم ټاپک پکار دی چې مونږ په هغې باندې کار وکړو نو ضروري دا نه ده چې زه په کم ټاپک باندې کار کوم تاسو هم په هغې باندې وکړئ زیاتر خلک چې کوم دی په اوس په پښتو کې چې کوم دی زیاتر څونه ټاپک په دې باندې کار کوي او تاسو چې دی داسې څیز وخت کې چې کوم سره تاسو مینی ضروري دا نه ده چې کوم ته خلکو ته ګورو د هغې پسې لګې چې کوم څیز سره ستا مینه ستا په کرکټ سره ښه وخت دی نو ته په کرکټ باندې کولی شو خو کرکټ نه کاپیریټ نه چې کوم دی ځان بچ کولو دپاره چې کوم دی کمې طریقې دي بس تاسو مخکې ښایم په دې ویډیو کې تاسو به د کاپیریټ نه څنګه به ځان بچ کوئ چې کوم کاپیریټ میوزیک دی دې نه به څنګه ځان بچ کوئ دغه تاسو زه ښایم خو داسې لومړي دا خبره ده چې ټرافیک چې کوم دی زیاتر خلک چې کوم دی اوس چینیز کانټینټ باندې چې کوم دی کار کوي مطلب چینا باندې ویډیو راولي هغه ویډیو چې دی په هغې باندې چا کار نه کړی هغې چې کوم دی لکه مطلب اوس غټ غټ شوګان دي انډیا باندې شوګان دي تا هغه راخلي نو الریډي به ستا چینل بندېږي چې کوم برانډډ چینل دي غټ غټ چینل ته د هغې ویډیوګان راخلي دوباره ایډیټ هم کړي او دوباره یې لګې که نه هغه هم کړي زیاتر خلک داسې کار وکړي چې د انډیا فلم یو کلیپ راوالي او له پښتو ګانه ورسره ووایي چې دا خو ما ایډیټ کړله او د هغې دوران کې چې کوم دی هغوی ته په هغې باندې بیا کاپي ریټ سټرایک راځي نو دغه شانته کې چې کوم دی یو څیز باندې استعمالوي هغې دپاره به چې کوم دی تاسو ټاپک دپاره چې کوم دی تاسو په یوټیوب باندې خاص د موبایل ته ځم او تاسو زه ښایم چې ټاپکونه چې څونه ډېر دي او ټاپکونه به څنګه سلیکټ کوئ کوم ستاسو لپاره ښه دی هغه چې کوم دی تاسو سلیکټ کړئ تاسو زه ښایم چې ټاپک کوله بیسټ ټاپک صحیح شو جي دلته کې چې کوم دی تاسو په ګوګل کې ورکړئ بیسټ ټاپک دلته کې چې کوم دی نو د هغې نه پس په تاسو ته چې کوم دی د ټاپکونه راشي په دې کې چې کوم دی تاسو لاندې چې کوم دی سرچ وکړئ دنیا ټاپکونه دي پکې تاسو په هر یو ټاپک باندې چې کوم دی او کته شي ځکه تاسو به ځینې کار و تاسو په خپله باندې کوئ په یوټیوب کې چې کوم دی تاسو دا ورکړئ نو تاسو ته هغوی را به شي درته چې کوم ټاپک سلیکټ کول تاسو پکار دی په کوم باندې تاسو له کار کول پکار دی د دې کې تاسو چې کوم دی ټاپک وباسلی شي او خوښولی شي په هغې باندې کار کول ټاپک هغه یو چې کوم سره ستاسو مینې کوم کې چې کم کار تاسو کوئ لکه ستا کرکټ خوښ دی نو کرکټ ویډیوګانو کو ته ایډیټ کړئ نو تاله به هغه خوند درکړي خو چې ستا کرکټ نه دی خوښ نو کرکټ ویډیوګانې بیا ایډیټ کول یا جوړول چې کوم دی هغه تاله خوند نه درکوي
ملګرو دلته کې اوس موږ خبره کوو د ټیګ ډسکرپشن او ټایټل باره کې کو تاسو چېرته سوچ کړی چې موږ فیسبوک کله کولو نو فیسبوک کې موږ ډېر زیات کم سرچ کوو یو ویډیو ډېره زیاته کم سرچ کوو لکه هغې کې موږ سرچنګ نه کوو تاسو به خیال کړي موږ ډایرکټ اټومیټیک هغه ویډیوګانې ګورو کوم چې موږ درځي خو چې کله موږ یوټیوب دای په مقابله کولو کو موږ بره چې کوم په سرچ بار د موږ پکې زیات تر ویډیو سرچ کوو چې پلان کې ویډیو راواړو یا چې کوم دی پښتو فني راواړو یا واینز راواړو یا چې کوم دی زیات نور خلک ویډیوګانې سرچ کوي یا ډرامې سرچ کوي نو هغه موږ سرچ باندې راړو تاسو خیال کړئ نو یوټیوب دلته کې ټول انحصار چې کوم دی په ټایټل باندې دی چې کله ستا د یوټیوب ټایټل برابري ټایټل مطلب دا چې کله ته ویډیو ولې نوم ورکې نو ته تباقه ویډیو یوټیوب وخی چې ته د پلان کې نوم ورکړم په دې نوم باندې چې کوم ویډیوګانې دي نو هغه ویډیوګانې به ته ټول وخی کو هغه لکه مطلب زه پښتو فني ویډیوز ورکوم او پښتو فني ویډیو چې کوم دي زما په ټایټل کې پښتو فني چې کوم ټایټل دی پای کې پښتو فني استعمال شوی نو زما چینل چې کوم دی دغه ویډیو چې کوم دی په سرچ کې راځي نو خلک په وګوري نو دلته کې دا ډیر اهم ټاپک دی نو ټایټل چې دی دا اوس د کې مین خبره چې کوم دی کیورډ اوس کیورډ هغه دی چې کله ته د پښتو ډرامه سرچ کې نو ته به کوم طریقو سرچ کې زه ورکم پښتو ډراما صحیح شو پښتو فني ډراما پښتو اول ډراما په کوم نمونه چې کوم یو ویډیو تا یو ویډیو جوړ کړل او هغه ویډیو په کوم نمونه باندې سرچ کیږي تا ته پته لګي چې زه په دې نوم باندې سرچ کوم کې دي چې بل کس چې کوم دی په دې نوم باندې سرچ کیږي په مختلف قسم نمونه باندې چې کوم دی هغه یو ویډیو سرچ کیږي نو هغه ته کیورډ وایي اسان الفاظ دغه دي یو ویډیو ته په 15 یا په 20 نمبر باندې هغه سرچ کیږي په ذاته پته چې دغه ته پښتو فني ویډیو ورکې هم راځي او چې کوم دی فني ورکې ان پښتو ورکې هم راځي چې دغه شانته چې کوم دی مزاحیه ډرامه ته ورکې هم راځي دغه ویډیو به تاسو راځي دغه شانته مختلف قسم نمبر باندې دغه یو ویډیو چې کوم دی سرچ کولو ته دغه ته کیورډ وي دغه ویډیو چې کوم دی کیورډ دی دغه چې کوم دی د راوسترو د فار چې کوم استعمال شوی ټکی دی دغه ته کیورډ وي دا کیورډ به تاسو څنګه معلومه به تاسو چې کوم دی د خزته په موبایل کې خایم هغه تر ته ورپسې ډسکرپشن چې دی ډسکرپشن تا ویډیو څنګه ویډیو ډسکرپشن څه ضروري دا چې کله تا ویډیو ورکړله د هغې باره کې ته څه لیکل وکړه نو موږ لیکل زیات تر چې کوم دی نه کوو موږ ورته ډایرکټ چې کوم دی هغه ټایټل دوباره کافي کوو پکې ورکړو د هغې مختلف قسمه ټیګ پکې ورکړو د هغې ریلیټډ چې کوم دی نومونه ورکړه څه خبرې ورپکې وکړه ډسکرپشن تاسو طریقه ځه مخایم اټومیټک په څنګه روباسي ورپسې ټیګ اوس دا څیز دی چې کله زه پښتو ورکړم نو د پښتو سره به چې کوم دی د پښتو ډرامه هم راځي د پښتو چې کوم دی نعت په هم راځي چې پښتو په کوم ځای کې استعمال شوي نو هغه څیزونه ما ته راړي ځکه چې دا ټیګ دي دا هغې سره چې کوم دي ټیګ شوي دي دغه شانته کې چې کومه ویډیو تا ورکړه د هغې سره ریلیټډ چې کوم نومونه دي هغه به ټول لاندې ته په ټیګ کې ورکړه اوس ټیګ چې دی دا به اټومیټک تاسو ته زه ښیم چې اټومیټک به دا څنګه روباسو نو راځئ درې واړه تاسو زه ښایم دا په کومه طریقه باندې کوو نو موبایل طرف ته ځو تاسو کتی شئ په سر کې ورکړو پښتو فن ویډیو دا پوره سپیلنګ مې صحیح نه دی ورکړی خو په دې وجه چې لکه تاسو ته سجیشن وکړي دا سجیشن چې کوم ټکي دي تاسو کتی شئ دا به تاسو چې کوم دی لکه دا پښتو فني ویډیوز یا چې کوم ټیک ټاک شي دغه شانته تاسو ټاپک چې کوم تاسو ټاپک د هغې باره کې کم سے کم تاسو خو نوم دی که نه چې کرکټ باندې دی خوکي ده یا چې کوم دی بل څه دي نه تاسو دلته برابر کړئ نو هغې چې کوم سجیشن لاندې راځي دغه لیکل تاسو دغه نومونه چې کوم دي دغه کافي کول کوشش دا کوئ چې کوم خلک کوم څیز ډېر سرچ کوي د هغې مطابق چې کوم دی تاسو نوم ورکوي د ځان نه چې اوس نوم ورکوي نو هغه به چې کوم دی ډېر زیات کم ویوز به پرې راځي او د نشي برابر ویوز به پرې راځي نو دلته چې اوس په دې باندې کلیک کوم صحیح شو جي دا اوس ماته دا ویډیوګان راغللې نو اوس په دې کې چې کوم دا ویډیوګان یې دا لومړي ستا یو چینل وایرل شو که بیا هغوی هر څنګه ټایټل ورکړي ضروري نه ده اوس دلته کې موږ دا ګورو چې دوی دا ویډیوز ورکړي د ټایټل خو تا وکتلې د هغې مختلف چې کوم دي د ځینو خلکو ویډیوګانې وګوره د هغې نه چې کوم دي د هغې مطابق چې کوم دي درې څلور ویډیوګانې ټایټل چې کوم دی میکس کړي خپل یو ټایټل ته جوړ کړي هغه ټایټل چې کوم خلک سرچ کوي ټایټل مطلب د ویډیو نوم چې کوم دی څه شو د ځان اول نومونه مو ورکړه زه په دې چې کوم دی په دې کلیک کوم او دې نه زه په دې شیر باندې کلیک کوم او دلته کې دې نه زه لینک کاپي کوم اوس دا لینک زه ولې کاپي کوم د دې ویډیو کې چې کوم ټیګز استعمال شوي دي زه هغه چې کوم دی دې نه کاپي کوم صحیح شو یا داسې کولی شم یا چې کوم دی په شیر باندې کلیک کوم دې دپاره چې کوم دی ما یو اپلیکیشن چې دی ډاونلوډ کړو ټیګ یو دا د پلی سټور کې چې کوم دی د اپلیکیشن دی زه د ښایم تاسو ته به څنګه ډاونلوډ کوئ خو بهرحال چې کله په دې باندې تاسو کلیک کړئ دلته کې چې کوم دی دا ایډ شو کړي خو د ایډ شو کول نه بس چې دی دا زه په دې کلیک کوم په کنټینیو باندې ځکه چې په دې باندې ما کلیک کړم په دې کې زه چک باندې کلیک کوم صحیح شو جي په چک باندې کلیک کړه دلته کې لیټر دا ټیګز دی مطلب دا دوی ورکړي دي صحیح شوله اوس دا ټیکس چې دي که نه دا تاسو کاپي کولی شئ او ځان سره چې کوم دی ما دې نه مخکې ویډیو ورکړې وه کلر نوټس صحیح شوله چې د اپلیکیشن دی په دې کې چې کوم دی دا ټول ټیکس چې کوم دی په دې باندې کلیک کې نو کلر نوټ چې کوم تاسو ورکړی دی باقاعده چې کوم تاسو ځان سره هر څه سیو کولی شئ دلته کې چې کومه خبره ما وکړله دلته کې چې کوم دی کوم ټیګ دی زه کاپي کوم دي نه ما دا ټیګ کاپي کوم صحیح شوله جي دلته کې دوباره زه
هغه ټیګ دلته کې زه پیسټ کوم دا ټیګز راغلی. اوس چې کوم دی کې تاسو خپل هم لیکلی شئ مطلب په دې باندې چې کوم دا دلته به کامه ورکړئ دلته به لیکئ مطلب زه لیکم پښتو تشریح د فن دا زما ټیګ چې دوباره چې کوم دی زه بندوم په دې باندې اوس د دې نه چې کوم دا ټیګز دی دا زه کاپي کوم چې کوم ما سره کاپي الریډي دا کاپي دی ما سره ما کاپي کړی دلته کې چې کوم هغه زما دا ټیګ چې کوم ما کاپي کړی دغه نه مخکې تاسو د خیم کې ټیګ یو چې کله تاسو ورکړئ دغه اپلیکیشن به ډاونلوډ شي صحیح شو جي نو تاسو د اپلیکیشن خام چې دا ډاونلوډ کوئ چې کوم خلک په کمپیوټر باندې استعمالوي هغه د فارم تاسو ته خایم لکه صبر وکړئ چې هغه د فارم چې کوم د موبایل باندې مغه استعمالول شي خو هغه چې کوم دی هغه باندې ټیګ چې کوم دی خپل جنریټ کیږي چې دا کوم د یو ویډیو نه کاپي کړو تاسو خپل څنګه چې کوم دی جوړوي نه چلم ته خایم په دې کې چې کوم ټیګز ما دا غزنه کاپي کړو په دې دلته میرول په دې چې کوم په دې ویډیو کلیک کوم دلته کې چې راشم زه په دې باندې کلیک کوم په ایډیټ باندې دلته کې چې کوم ټیګ دی دلته په دې باندې زه کلیک کوم صحیح شو جی کله چې په دې باندې کلیک کوم دلته کې ماته وایي چې ستا چې کوم کیټګری د هغه سلیکټ کول شم دلته کې ورپسې د لیسن سټانډرډ لیسن چې کوم د په دې کې خبره چې کوم دی کافي ریټ چې کله خبره مونږ کوو په دې تاسو کلیک کړئ دلته کې چې کوم دی د کریټ اپ کامن کریټ اپ کامن چې کوم دی د په دې باندې کلیک کړئ نو ستا ویډیو باقاعده چې کوم دی پر سل استعمالوي شي ته ولې اجازه ورکول شي خو ته چې نه دا سټانډرډ لیسن ته مطلب د چل نه ورکوم دا ویډیو نو باقاعده چې کوم دی دا غل خپل ویډیو نشي ورکول او ابستا ویډیو نشي استعمالول صحیح شولا او دلته کې چې کوم دی دا بل اپشن چې کوم دی امبیډینګ چې کوم دی دا ستا ویډیو چې کوم دی دا لینک کاپی کړي نو خلک چې کوم دی بلاګ جوړي نو کوم مطلب دا چې کوم ویب سایټ نو پای کې ستا چې کوم دی دا ویډیو امبیډ کول شي ته اجازه ورکول شي ویوز او ورډنګ به تا تر خو استعمالول هغه شیل ته صحیح شول جی او دا چې کوم دی بار خال دا چې کوم دی کمنټ ورته کمنټ چې کوم دی ویزیبিলিټي دا دلته چې کوم دی ته کمنټ په یو ویډیو باندې ته چې اخکار دي شپې یا د پینخ کاری چې کوم دی زمانه تاسو کې هغه نه پس ښکاری یا چې کوم دی ډیسیبل او خبر خال دغه ستاسو هغه دی او چې تاسو کول غواړئ هغه کول شي دلته کې په ټیګ باندې دلته کې بر چې کوم دی په ټیګ باندې کلیک کړئ دلته خول کې به او لیک سات په بټن ګوته کې دی هغه نه پس چې کوم دی فیس ټو صحیح شو جی دلته چې کوم دی دوباره په دې کلیک کې دا ټول چې کوم ټیګز دی په دې کې دی راغلل دوباره په دې کلیک کې او دا سیو کې دغه ستا ټول ټیکس دي دا په دې کې راغلل او دلته تاسو طریقې او د نفس چې کوم تاسو ته مو چې تاسو په یوټیوب د فار چې کوم دا اتوماتیک چې کوم دا ټیک د څنګه جنریټ کوي دا د پاتہ تاسو اپلیکیشن دغه خایم ویب سټ خایم هغه کې چې کوم اتوماتیک تاسو په موبایل باندې کول شي او په کمپیوټر باندې کول شي راځي چې هغه طرف ته لاړ شو تاسو ته ملګرو مو چې کله ګوګل ته راشئ ته دلته په دې باندې کلیک کړئ تاسو به چې کوم دی الریډي دا په ډیسکټاپ موډ کې ساتي صحیح شو جی هغه نه پس چې دی تاسو په دې باندې کلیک کړئ د کی ورډ ټول آی او ورکه دا ویب سټ به تاسو سره شي دلته چې کوم دی تاسو بار چې کوم ټایټل دی دغه چې کوم دلته په کیټګری سلیکټ کړئ دلته کې تاسو کته شي چې کله په آل باندې یا چې کوم دی موږ د یوټیوب د لپاره کلیک کوو موږ بدلته کې یوټیوب د لپاره یا د ویډیوز د لپاره موږ کوو صحیح شو جی دلته کې ویډیو شو او کنټینټ چې کوم د انګلیش ته بار خال تاسو دلته کې کوم دي سلیکټ کول شي او دغه شان د کیبورډ ټول تاسو ورکې دنیا ټولز به تراشي په دې کې د کلیک کوم او ورکوم پښتو نیو فانی سي شو جی او سرچ وخمه نو په ال کنټریز بیس باندې تاسو کته کنټری چې کوم تاسو ورکول شي خو ما ال کنټری کې ورکوس پوګور چې تاسو نه ټیک خي ملګرو دا ټیګ راغلی تاسو کته شي دا ټایټل چې کوم دی د ما تاسو کیورډ یاد کړئ دا کیورډز دي دا فنی پښتو نیو فنی دا ما یو کیورډ ورکو پاغي نوم باندې چې کوم دی مال دا ټول راغلل د دې کې چې کوم تاسو کوم دا ما په دې باندې هولډ کې چې په کلیک کې تاسو بیا سلیکټ کیږي لته لاندې چې کوم تاسو دا بټن نه د تکلاندې کته شي په دې ګوټ کې دا د کې چې کوم دی دا په کمپیوټر باندې ډاونلوډ کیږي او فایل چې کوم دی ته کاپی کول شي بار خاط موبایل باندې تاسو دا کوي تاسو د ډایرکټ کاپی کول شي صحیح شو د دې نه کاپی کول شي دا چې کوم دی پښتو نیو کامیډي ډراما اسماعیل شهید دا پښتو چې کوم دی اسماعیل شهید فنی دا قسمه کیورډ چې کوم دی د خلک ډیر زیات سرچ کوي چې کوم سرچ کوي کم خلک لکه هغه په ډیر ګرځي چې تا ویډیو دا او غیره تاسو نوم ورکړي چې خلک سرچ کوي خو الریډي بس تا ویډیو وي تر چې تا ویډیو غانې باغوي ګوري نو تاسو نوم ورکړي چې هغه اوی د سره ګوري څوک نه هغه څوک سرچ کوي نو تا ویډیو بسنګ راشي صحیح شو نو په فیسبوک هغه سیستم چې دی او سرچ نه کوي او ډایرکټ چې کوم دی ټرندینګ ویډیو ګان ته تخیدت ته چې کوم دی په یوټیوب کې چې کوم دی ته اړیو ویډیو سرچ کې نو دغه شانته کې د دې دغه چې کوم دی دا ویب سټ چې کوم دی دا چې کوم دی کیورډ ټول چې کوم دی
.io چې دی د تاسو سرچ کې او د سره علاوه نور هم شته دی او برخه دی چې کوم د دې خو چې کوم دا بلر دی نو د دې چې کوم تاسو ځکه نه خي چې د فیټ دی مطلب د پیسې دوی اخلي دلته چې کوم دوی د دې خي چې مطلب د کیورډ باندې سوکراله له اوستا ویډیو کته دا غیبه سونه پیسې د دې چې کوم د ټریفیک سورس سونه دی لکه دا سونه خلک ګوري هغه ټول ډیټیل کې ورکي چې کوم غټ یوټیوبران دي نو هغه دې لپاره بیا پیسې ورکي او دا پرو ورژن اخلي د دې تاسو کته شل کې ورکړي دي خو برخه دغه شان ته چې دی نور تاسو ګورئ نه پای کې چې کوم دا پری ورکړي دغه د تخای چې کوم کیورډ چې کوم دي سونه خلک ګوري پر ورس کې چې کوم دي سونه خلک سرچ کوي نو چې یو کیورډ پر ورس خلک یو لاک خلک سرچ کوي نو په یو لاک خلکو کې بستا ویډیو ناراضي ولی به پکې ناراضي دغه شان ته کې کیورډ چې کوم دي د روباسل لکه دا هم د پښتو د لپاره ورکړو تاسو چې کوم دي د اریو کنټینټ لپاره د دغه سرچ کول شي نو دا ډیر ضروری خبره ده مین خبره چې کوم دي خپل چینل وایرل کول واله نو کوشش په دې باندې وکړئ صحیح شو جی ولګو خبره کو د کافی ریټ اوس کافی ریټ څه څه دی کافی ریټ هغه دی چې کله ما ویډیو جوړ کړو ته اپلوډ کې هغه به تاسو الریډي کافی ریټ راځي چې دا کافی ریټ تا صحیح شولا او بیا چې کوم دی کمیونټي ګایډ لاین اوس کافی ریټ کې چې کوم دی ته زمانه ویډیو فټ کړل تا هغه کې چې کوم دی میوزیک ولګو یا په کې چې کوم دی تاسو کوم ډسپلی چې کوم یو میوزیک خو بیک ګراوند کې راځي کوم چې ډسپلی کوم ویډیو دا پای کې تاسو اخوا دی خو کړل بدل دی کو زما چینل برانډډ چینل ته ته کافی ریټ درکې چې نه وی چینل پای کې دونه مسله نه کې سو وخت پس چې کوم دی یا مسله راځي خو چې کله غټ برانډډ چینل یو شوګان یو ترغلی ویډیوګان استعمال ته د باقاعده کافی ریټ راځي او درې کافی ریټ په درې میاشتې کې چې کوم دی درې کافی ریټ تا تراله کوستا چینل د ټول نه غټ چینل یو ورکوټي دا به چې کوم دی یوټیوب ډیلیټ کړي اوس دغه شانته کې چې د ځان بچکول لپاره او تاسو به کوم کنټینټ استعمالوي تاسو د ویډیو کې خایم د موبایل طرف ته ځای کې ته خایم چې څنګه بزن بچ کوي او د سره سره کمیونټي ګایډ لاین اوس کمیونټي ګایډ لاین چې کوم دی دا زموږ ماحول چې کوم زموږ ماحول دی اوس پای کې د ماحول خبره ده کو تاسو سره ستا په موبایل کې یا چې کوم ته ویډیو سرچ کې پای کې چې کوم دی ووري جګړې پکې چې کوم ماحول خرابي اسان الفاظ داري چې کوم ماحول خرابي کو هغه غلطي ویډیو غاني کو هغه چې کوم دی دړزو ویډیو غاني کو پای کې تاسو په خیر چې کوم تاسو کته شي په یوټیوب باندې چې کوم دی راځي دا ویډیو غاني خو دوی فرمیشن ورکړي او سره خبره کوي نه ته نشي ورکولې ته چې کوم دی ا کنټینټ پر کې چې کوم ټول دنیا کتی شي او خه کتی شي ماحول باندې غلط اثر نه ورځي کو ته د وور ویډیو ورکې ته د دړزو ویډیو ورکې ته د جنگ ویډیو ورکې ته د اکسیډنټ ویډیو ورکې دغه شنت ویډیو غاني کم چې لکه ماحول خرابوي نه ویډیو غاني به تاسو کمیونټي ګایډ لاین راځي دغه شنت کې الفاظ هم ته نشي استعمالوي مطلب لکه ته خیک ټکی نشي استعمالوي چې دی ته چې کوم دی کل ټکی نشي استعمالوي چې کوم دغه شانته کې چې کوم دی د الفاظ چې کوم ماحول خرابوي چې کوم نه لکه تا ته پته لګي چې دا ټکی ټک نه دی نه به نه استعمالي اوس ټیکسټ کې شو دا به نشي استعمالولې کنه نو د سيزونو بزان ساتي دا کمیونټي ګایډ لاین خراب دي کو ته په ویډیو کو صبرم نه کو دا ته په ډسکرپشن ټایټل کې اډ کې نو ستا ویډیو مکمل دا چې دا به نو وینه 99% کې چې کوم دي دا تعالی کمیونټي چې کوم دي کمیونټي ګایډ لاین سټرایک درکې درې سټرایک سره تراله نو ستا چې دی چینل اومدا ډیلیټ کړي صحیح شول جی مرګو دلته کې موږ د کاپی رائټ خبرون کو تاسو ته د کاپی رائټ خام تاسو کله دا ویډیو تاسو سرچ کې اره ویډیو تاسو سرچ کې په دې باندې کلیک کې دلته کې دا فلټر راځي په دې فلټر کې چې کوم دی لونټول نه زموږ مین کار چې کوم دی موږ ته پته چې کوم ویډیو په کوم وخت کې اپلوډ شوی دا یا چې کوم دی آل ټیپس موږ ته راوړي مطلب چې کوم په هفته کې شوی یا په دې کال کې شوی دلته هم د ټول رزلټ راځي دلته کې مین خبره د ما کریټیو کامن د کریټیو کامن دا کنټینټ ته په دې باندې کلیک نو دوی موږ له لایسنس راکړي باقاعده ته اجازه کړي چې دا ویډیو تاسو استعمال کړئ دا هغه ویډیو چې کوم باندې کاپی رائټ موږ سټریک نه راکړي خو باز ټیم کې یو خبره دام ده چې دا ویډیو چې کوم دی یو اکثري کاپی رائټ اپلوډ کړو بیا هغه کریټ کامن ورکړي یا هغه نه بیا کاپی رائټ راځي خو بهر حال دا ویډیوګان چې کوم دی کو تاسو په انګلیش کنټینټ کې ګورئ او کریټیو کامن ورکړي نو هغه به باقاعده تاسو استعمالول شي دین تاسو ورواله کلیپ هغه ستې شي خو زما د ټول نه غټه خبر تاسو دار چې تاسو خپل کنټینټ تیار کړئ خپل ویډیوز تیار کړئ او د لپاره چې کوم دي تاسو په نت کې چې کوم دي سرچ کې چاینیز کنټینټ چې کوم دي چاینیز ویب سټ دي دا وی ویډیوګان په یوټیوب کې نه تاسو ته چې کوم دي هغه سرچ کې هغه تاسو سرچ کې تاسو چې کوم دي دا ویډیوګان اپلوډ کول شي باقاعده کې نور څه اپشن دي چې تخیل دلته کې باقاعده دي تاسو میوزیک چې کوم دي تاسو ډاونلوډ کول شي تاسو خپل دا وګورئ په دې کې دا خاص نشته چې مطلب د نه پویدو دي خو بیا هم د تاسو مسله او تاسو زمانه تاسو کول شي خو نت سلو د زغ په بده وجه چې کوم دی په دې کې ډیر زیات دغه نه کومه تاسو کوم دی نه تاسو کوم میوزیک چې خوخي ادنه باقاعده ډاونلوډ کول شي په خپل بیک ګراوند کې استعمالول شي ویډیو سره او نون کاپی رائټ میوزیک تاسو ورکه نو کاپی رائټ میوزیک چې کله په یوټیوب کې ورکه نو ال تکم چې کوم دی دا میوزیک راځي بهر حال تاسو چې کوم دی دا ټول ارته تاسو مو خول سټپ بای سټپ وګوره په دې کې سم نشته ټول کنټرول لا غزنه دي خو ما د تاسو دا خول چې تاسو مطلب د سیټینګ باندې سناسه پوه شي دا وینې سبا تاسو د یوټیوب دا منیجر چې کوم دی په تاسو کمپیوټر کې کولای کې تاسو دې ته ګورو بیا د خیرانه چې دا پکې څه اپشن دي نه وي پکې راغلي خو نه بهر حال د دغه ځای او د یو شان د کې اپشن دي او دلته خبره کو چې ایډسنس چې دی دا سیس دی ایډسنس هغه سیس دی
چې کوم موږ د یوټیوب سره اټیچ کو دا ځان لبیل یو پلیټ فارم دی د یوټیوب دی صحیح شو دا په ګوګل چې کوم دا د ګوګل چې کوم دی پروډکټ دی دا د هغې چې کوم دی ویب سایټ دی څنګه چې یوټیوب دا ویب سایټ دی نو اوس دا خبره دوی داسې کار کوي چې کله موږ خپل یو څیز اخبار کې مخکې اډورټایزمنټ کوو نو اخبار له موږ ورکړل تصویر یا به لیکل ورکړو نو په اخبار کې براله موږ به هغوی له پیسې ورکړلې صحیح شوله او هغه اډورټایزمنټ په هغوی موږ له اوس دا دا ورنه دی اوس چې کوم دی ارڅ ایډوانس دی چې ایډوانس دی نو اوس موږ په سوشل میډیا باندې یا چې کوم دی په دې باندې چې کوم دی اډورټایزمنټ کوو د خپل مشهورتیا دپاره نو که زه اډورټایزمنټ کوم نو اډورټایزمنټ دپاره چې دی زه به چې دی ګوګل ایډسنس چې کوم کمپني د هغوی ته به زه ویم چې به تعالی 100 روپۍ درکم او زما د ایډ چې کوم دی په یو ویډیو د پاسه شو کا نو هغه په کومې ویډیو د پاسه شو کوي نو هغه به راشي یوټیوب له یوټیوب له به راشي یا په ویب سایټو باندې یا په یوټیوب له به راشي کله یوټیوب له راشي نو یوټیوب باندې به زما هغه ایډ وښي نو چې کله ایډ وښي نو چې یا 60 روپۍ به مال راکړي صحیح شوله چې په څونه ویډیوګانو باندې هغه ایډ ښي د هغې خپل یو لیمټ دی مطلب 100 ایډ باندې $1 کی یا چې کوم دی 1000 ایډ باندې چې کوم دا په کنټري بیس باندې کې چې کومه کنټري کې چې کوم دی لکه د هغې چې کوم دی سی پی ایم ښي یا چې کوم دی هلته کې د ډالر او د هغه څیز قیمت سیوی نو به ښایي اوس امریکا شوه په امریکا په دغه ځایونو چې کوم دی موږ زموږ ویډیوګانې کتو چې په هغې موږ له ډېرې پیسې راکړي زموږ په دې ملکونو کې چې کوم دی دا چې کوم لینګویج دی په دې باندې کمې پیسې ورکوي برخل دغه بل ټاپک دی خو مین خبره دا ده چې کله موږ یوټیوب هغوی یوټیوب سره خبرو کوي یوټیوب چې کوم زموږ په ویډیوګانو باندې ایډس وکړي نو وقفې پرې راځي دا وقفو موږ له پیسې راکوي صحیح شوله اوس چې کوم دی دې سره به د خپل یوټیوب چینل څنګه اټیچ کړو نو د دغه طریقه درته ښایم او د دې سره چې دی تاسو به خپل دا چې کوم یوټیوب چینل دی چې کوم دی سره د ایډسنس اټیچ کړئ چې کله ستاسو $10 برابر شي د $10 نه پس چې دی بیا به تاسو ته هغوی یو کوډ رالیږي کوډ چې دی به تاسو په ډاکخانه باندې د ګیس بیل د بجلی بیل داخله یا چې کوم دی تاسو خطونه راځي هغه ته ډاکخانه وي اوس په ډاکخانه کې چې کوم دی د هر ځای خپل کوډ دی هغه ته پوسټل کوډ وي نو پوسټل کوډ چې کوم دی ته خپل کلی خپل علاقې نوم چې کله په ګوګل کې ورکې و سرور کې چې کوم ستا اوس جلاله نو زم جلاله پوسټل کوډ نو جلاله پوسټل کوډ چې کوم 23150 دی دغه شان دی که تاسو پوسټل کوډ چې دی دا سرچ کړئ بیا هم تاسو سرچ کولی نشئ ډاکخانه کې تپوس وکړئ تاسو ته پته ولګي چې زموږ چې کوم دی د علاقې چې کوم خپل کوډ دی هغه کوم دی دغه ته پوسټل کوډ وي تاسو ته پته ولګي هغه چې کوم دی هغې د ویریفیکیشن دپاره به تاسو ته چې کوم دی د $10 نه پس چې دی په 15-20 ورځو کې چې دی تاسو ته به کوډ راشي یا کوډ چې کوم دی ته ویریفای کړو تاسو ته باقاعده بیا ایډسنس نه چې کوم دی پیسې راځي هغه به ته بیا په ډاکخانه کې ویسیشتې او ته خپل بینک سره چې کوم دی هغه اټیچ کولی شو نو هغه طریقه هم درته ښایم راځي بلکې دلته تاسو کتلی شئ د یوټیوب چې کوم ریکوایرمنټ دی هغه موږ پوره کړی دی چې دلته کوم واچ ټایم دی هغه هم برابر شوی دی کمیونټي ګایډلاین یو سټرایک هم فینش شته دی نه پې کافیریټ سټرایک شته دی او سبسکرایبر هم برابر دی دلته به تاسو د اپلای بټن راشي د اپلای په بټن چې تاسو کلیک کړئ دلته به تاسو ته چې کوم دی نوې وینډو کولوجي دلته به چې کوم دی تاسو به دا ټیک مارک ولګوئ او اپډیټ ویډیوز به ووهئ د هغې نه پس به چې کوم دی تاسو دا درې اپشن راشي دا دوه بره دي یو ورپسې دی نه لاندې دی صحیح شوه نو تاسو کله په سټارټ باندې کلیک کړئ په سټارټ باندې به تاسو کلیک کړئ سټارټ نه پس چې کوم دی دلته به چې کوم دی یوټیوب ټرمز کنډیشن چې کوم پارټنر پروګرام دی د هغې ریویو ده تاسو به چې کوم دی دا ریډ کړئ کوریډ کوئ نه صحیح شوله خو لکه دا ښکته باره کې چې کوم دی تاسو ته پته ولګي چې د دوی پروګرام چې کوم دی دوی په څه بیس باندې کار کوي صحیح شوله هغې نه پس چې کوم دی تاسو چې کوم دی سکرول ډاون کې ښکته راشي دلته چې کوم دی دا دوه ټیک مارک ولګوئ او چې دی ایکسپټ به ووهئ صحیح شو جي دا بټن به ووهئ چې ایکسپټ یې کړئ هغه نه پس چې کوم تاسو ته وایي چې تاسو ته ایډسنس اکاونټ مخکې نه شته او که نه نو تاسو به ورته وایئ چې نشته دی دا دویم نمبر به ووهئ او کنټینیو باندې به کلیک کړئ په کنټینیو باندې کله تاسو کلیک کړئ دلته به تاسو چې کوم دی تاسو هغه جیمیل په کوم چې یوټیوب دی تاسو په هغې باندې سلیکټ کړئ چې کله سلیکټ کړئ د هغې نه پس چې کوم دلته کې به تاسو ته راشي چې کوم هغه جیمیل کوم باندې تاسو د یوټیوب چینل دی که ته وایئ چې خپل چینل لکه کوم جیمیل چې دی زه بدلوم تاسو چې کوم دی بل جیمیل باندې چې دې سره کو تاسو ایډسنس مخکې نه سره دلته کې ایډسنس ایډ کولی شئ د هغې نه پس چې دی یو چې کوم چینل دی د هغې لینک په هم دلته کې راواخلي د هغې نه پس چې کوم تاسو به دا دلته کې چې کوم دا دویمه خبره ده دلته چې کوم دا ګیټ مور آوټ آف ایډسنس چې کوم دی په دې کې به دا دویم ټیک مارک ولګوئ د کله چې دویم ټیک مارک تاسو ولګوئ صحیح شولې جي لاندې چې کوم دی کنټري به سلیکټ کړئ دلته کې تا کومه کنټري دی دغه به سلیکټ کړئ تاسو دلته کې کنټري سلیکټ کړئ د هغې نه فرست چې کوم دی تاسو به سکرول ډاون کړئ او دلته چې کوم دی دا ټیک مارک په ولګوئ صحیح شو جي او کریټ اکاونټ باندې به کلیک کړئ کریټ اکاونټ چې کله تاسو په هغې باندې کلیک کړئ صحیح شو جي دلته به چې کوم دی تاسو به دلته کې چې کوم جیمیل دی هغه به راشي او دلته اکاونټ ټیپ چې کوم دی انډیویجوال به پکې سلیکټ کړئ
صحیح شول چې بیا چې کوم لاندې کوم دغه اډرس دی په دې کې چې کوم دی لومبي به چې کوم دی خپل نیم ورکړئ او اډرس چې کوم تاسو په آی ډي کارت کې کو تاسو بهر ملک هم یې خو تاسو په کوشش دا کوئ چې تاسو خپل د پاکستان چې کوم آی ډي کارت دی په هغې باندې ټول اډرس ورکړئ داسې نه چې تاسو د قطر اډرس ورکړئ یا چې کوم دی د سعودي عرب یا د بل ځای اډرس ورکړئ تاسو به چې کوم دی خپل اډرس چې کوم تاسو ځای دی کوم ځای چې کوم تاسو کلی دی د هغې اډرس په پکې ورکړئ دلته به بره چې کوم دی لکه تا چې کوم دی کوم ضلع ده صحیح شول هغه به ورکړي بیا د کوم کلی دی ټول به ورکړي نو دواړه لینونو کې به چې کوم دی خپل اډرس په دواړو لینونو کې ورکړي څه کوم آی ډي کارت ولې لاندې چې کوم دی سټي ده او بیا پوسټل کوډ د کوم چې ته په هر ځای کې اوسېږي مطلب ته موږ په جایلا کې یو نو جایلا به چې کوم دی سټي ورکړي صحیح شولې او پوسټل کوډ چې دی دا پوسټل کوډ چې دی دا به تاسو چې کوم جایلا دی تاسو ورکړي جایلا پوسټل کوډ ته ورکړي په ګوګل کې صحیح شولې پوسټل کوډ نو تا ته به جالا پوسټل کوډ وښي 23150 دغه شانته کې چې کوم تاسو علاقه ده د هغې پوسټل کوډ به تاسو ورکړئ صحیح شولې جي او دلته کې چې کوم سټیټ دی دا به سلیکټ کړئ د هغې نه پس چې کوم دی زه خپله ډیټا ورکوم په دې کې دا زه فیل کوم او د هغې نه پس چې کوم دی سبمیټ کوم سبمیټ کول نه پس چې دی صحیح شول چې سبمیټ یې کړئ د هغې نه پس چې دی تاسو واپس دلته کې راشئ او دا به چې کوم دی دا دریم نمبر چې کوم اپشن دی ګیټ ریویو دا به چې کوم دی د یوټیوب چې کوم کسان دی هغوی به راشي ستا چینل به وګوري د هغې نه پس چې کوم دی په دې کې راځي 24 غنټې کم سے کم 72 غنټو پورې چې کوم دی دغه شانته کې د ټیم اخلي صحیح شو جي د هغې نه پس په تاسو دا چې کوم دی ستاسو فیمیل باندې راشي چې کنګراچولیشن تاسو چې کوم دی د یوټیوب پارټنر پروګرام دپاره الیجیبل یې او بیا به سټارټ وخی د دې نه پس چې کوم دی تاسو کتی شئ دلته چې کوم ډالر دی هغې باندې دلته کې چې کوم ویډیوز دی هغې مخې ته چې کوم دی دا ډالر چې کوم دی دا آپ دی تب آن کې که تاسو یو ویډیو تاسو په دې ډایرکټ یو من کولی شئ صحیح شولې جي تاسو خو دا فین دغه ډیشبورډ دی کوم ته چې کوم کریټر سټوډیو ده صحیح شولې جي دلته چې کوم یو ځای چې یو هم تاسو ان کولی شئ خو تاسو وایئ چې په یو ځای ورته ان کولی ته به راشي په دې ویډیوز باندې به کلیک کړئ صحیح شو جي په ویډیوز باندې کلیک کړئ دې نه پس چې کوم دلته به ایډیټ ووهئ ایډیټ نه پس چې کوم دی مونیټایزیشن چې کوم دی ووهئ او کلیک پې کړئ صحیح شولې جي نو ټول به چې کوم دی ستاسو ویډیو مونیټایز شي د هغې نه پس چې کوم دا کوډ دی چې کله ستا $10 برابر شي نو دا پین کوډ به ستاسو ډاکخانې ته راځي چې کوم ستاسو د کلي ډاکخانه ده هغې ته به چې کوم دی دا پین کوډ راځي صحیح شول دا په دې نمونه باندې به کاړي هغې کې به چې کوم دی دا کوډ دا به چې کوم دی په دې باندې به تاسو د خپل ایډسنس چې کوم دی ویریفیکیشن کوئ صحیح شول جي فین ویریفیکیشن چې کله دلته کې تاسو کتی شئ دا چې کوم دی $19 دی نو چې کله دا ډالر چې کله د 10 نه وړوند وي چې کوم دی تاسو چې کوم دی دا نوټیفیکیشن راولېږي دغه کارت د پسې راولېږي اډرس ویریفیکیشن دپاره دلته چې کوم تاسو خپل اډرس ویریفای کړئ د هغې دپاره چې کوم دی دا پیمنټ په تاسو ته په ډاکخانه باندې تاسو ته په باقاعده یو رسید راځي او ستاسو ایمیل ته به راځي صحیح شول هغه بیا اسانه چې دوستونه چلی زده کړئ د هغې نه پس چې کوم دی پیمنټ میتھډ په دې کې چې کوم دی الریډي موږ ایډ هم کړو دغه هر څه هغې نه پس تاسو په دې کې بینک اکاونټ هم ایډ کولی شئ هغې دپاره په یوټیوب باندې نور ویډیوګان تاسو کتی شئ کو تاسو به بیا هم نه پوهېدئ نو ما ته ووایئ زه به تاسو لپاره چې کوم دی هغې دپاره هم ویډیو جوړه کوم ویډیو سره خامخا لایک کړئ په دې ویډیو په جوړېدو باندې زما پوره 3 ورځې لګېدلي دي دغه کړاو دغه هر څه لپاره چې کوم دی کم سے کم یو لایک او شیر او سبسکرایب خو چې کوم دی ضرور کړئ صحیح شو چې همدغه شان ویډیوګانو کتلو دپاره زموږ چینل چې کوم دی ځان سره سبسکرایب کړئ د ټول چینل برابرېدو نه پس چې کوم دی یو خبره دا پاتې شوه چې کوم دی دپاره تاسو ما چې کوم سوشل اکاونټ چې کوم دی موبي سره کې ایډ کړل دغه دپاره تاسو خپل فیسبوک پیج ډېر ضروري دی او ورسره انسټاګرام اکاونټ شو یا هغه شانته کې نور سوشل میډیا اکاونټ چې کوم دی ټویټر شو دا تاسو استعمالوئ چې خپلې ویډیوګانې په هغې باندې شیر کولی شئ ملګرو که تاسو ته په دې ویډیو کې څه مسله هم راغلي یا چې کوم دی په یو څیز نه پوهېږئ زما د موبایل نمبر پکې شته ما سره باقاعده په وټساپ رابطه کولی شئ تاسو میسج کړئ فري اف کاسټ بغیر چې کوم دی د پیسو بغیر څه قسمه لالچه تاسو چې کوم دی زه خلق کولی شم او انشاءالله چې کوم دی موږ به یو بل سره خلق کوو او مخکې وځو د خیر سره کتلو ډېره مننه او که دا ویډیو ستاسو خوښ شوي نورو ملګرو سره شیر کړئ